د ټولګټو چارو وزارت چارواکي وایي تیر کال د افغانستان، چین، ازبکستان او قرغیزستان هیوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي دهلیز له لارې 1000 کنټینره سوداګریز توکي افغانستان ته راغلي دي. د دغه وزارت د اوسپنې پټلۍ مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده حیرتان سوداګریز بندر کې رسنیو ته وویل د اسلامي امارت له بیا ځلې واک ته رسېدو راهیسې د کابل او بیجینګ ترمنځ د نورو برخو ترڅنګ اقتصادي اړیکې پراخه شوي او هڅې روانې دي چې کورنیو تولیداتو د صادراتو کچه چین هیواد ته زیاته کړي. د اسلامي امارت په برکت سره د فتح وروسته تقریبا په د کال یو نیم کال باندې 10,000 کنټینره شل فوټه وارد شوي د افغانستان د 15,000 فوټه جوړیږي. نو دا د چین هیواد څخه افغانستان ته وارد شوي دی په ډېره ښه مسؤونه طریقه او په اسانه طریقه او په ارزانه طریقه او په لنډ مسیر باندې وارد شوي دی. نو دا د افغانستان لپاره د تجارانو لپاره یو ډېر سهولت او ډېره غټه لاسته راوړنه ده او د چین سره د ښه تعلقاتو او د ښه روابطو په معنا ده. له بل لوري کابل کې د چین سفیر ژوشین وایي له اسلامي امارت سره د افغانستان اقتصادي وضعیت په ښه والي کې همکار دي او واک ته د اسلامي امارت له واکمنۍ راهیسې د افغانستان او چین ترمنځ په سیاسي او اقتصادي برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي. نوموړی زیاتوي چې هیواد د افغان حکومت سره د ښو اړیکو پر بنسټ د افغانستان پر هغو تولیداتو چې چین ته صادریږي ګمرکي تعرفې صفر کړي او هڅه کوي چې له افغانستانه چین ته د توکو په لیږد کې زیاتوالی راولي. چین او افغانستان دوه هغه ګاونډي هیوادونه دي چې له پخوا څخه ښې سیاسي او اقتصادي اړیکې لري او چین تل له جګړې څخه وروسته د افغانستان د بیا رغونې ملاتړ کړی دی. موږ په خوښۍ سره وایو چې د افغانستان د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د افغانستان سره زموږ سیاسي او ټولنیزو برخو کې اړیکې پراخې شوي او اقتصادي برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پرمختګ شوی چې تیر کال د افغانستان او چین ترمنځ سوداګري 1.5 میلیارډ ډالرو ته رسېدلې چې د پخوا په پرتله 19 سلنه زیاتوالی ښیي. د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره چین د 2024 کال په پای کې د افغانستان پر ټولو ګمرکي محصولاتو مالیه صفر کړې چې دا د چین ژمنتیا ښیي. ورته مهال د بلخ ولایت ځایي چارواکي د افغانستان او چین هیوادونو ترمنځ د روانو اقتصادي اړیکو هرکلی کوي او د پراختیا ترڅنګ له چینایي پانګوالو غواړي چې افغانستان کې خپله پانګونه زیاته کړي. ما میخواهیم که از کشور چین و در کشور افغانستان سرمایه گذاری بکنه، در پهنه افغانستان همکاری بکنه، ایستادگی بکنه و هر نوعی که باشه انشاءالله در افغانستان و کار مساعد هست. از کشور هند چین دومین کشوری است که تعرفه خود برای واردات افغانستان برای از راه وارداتش برای باش با صادرات صفر کردن. مگر متاسفانه که یک مشکلی که وجود داشت که وقت هر کسی کجا میرفت اجازه نمیداد بیفتن شما پروتکلی کنم اجازه نامی ندارن که این دیروز انشالله و آقای تاجران میرسونید و این نکته پایان داده بشه. خیلی جالب است چون بلانس تجارتی ما با از اینا خیلی تفاوت داشت و علت اساسیش هم همین بود. د یادونې وړ ده چې د افغانستان، چین، ازبکستان او قرغیزستان هیوادونو ترمنځ دغه ګډ سوداګریز دهلیز د 2021 کال په جولای میاشت کې جوړ شوی چې موخه یې په کمه موده کې د سوداګریزو توکو لیږد دی. امان الله عادل، حریت رادیو، مزار شریف.